لمړی شه مبارک اختر امیر المؤمنین تا او بیا د فوز اعلی سرقمندان مبارک شه زدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د لوی اختر د مبارک ورځو د رسیدو په مناسبت د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله درانه حضور د ریاست الوزراء عالی مقام د کورنۍ چارو محترم وزیر د شهیدانو درنو وارثینو په ځانګړي ډول د اسلامي امارت د شهیدانو یتیمانو کونډو مجاهدینو د شهید پالونکي ولس او د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته مبارکي وایم. ګرانو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې مبارزې ماموریت په ټینګه اراده اسلامي ارزښتونو سره ژمن دي چې زموږ ټولنه له دې ناورین څخه وژغوري. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د لارښوونو پر بنسټ موږ د نشي توکو پر وړاندې پراخ عملیات کړي، زرګونه روږدي مو راټول کړي، حمایه او درملنه مو کړې او خپلو کورنۍ ته بیرته سالمه توګه سپارلي دي. همداراز د کوکنارو کښت په پراخه کچه له منځه وړل شوی او د نشي توکو د تولید، استعمال او قاچاق عاملین قانون ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې زرګونه سوالګر راټول شوي دي، مستحقو کورنۍ ته نغدي او خوراکي توکي برابر شوي، حرفوي او غیر مستحق سوالګر عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. دې ته ورته د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو بزګرانو ته د بدیل معیشت برابر کړو او هغوی له دې ناوړه کاروبار څخه وساتو. درنو مجاهدینو او هیوادوالو، د الله تعالی له لوی او عالی دربار څخه دا دعا کوو چې زموږ ټول عبادات، طاعات، قرباني او دعاوې په خپل دربار کې قبولي او منظوري وګرځوي. زه یو ځل بیا تاسې ټول ته د لوی اختر د رارسېدو له امله صمیمانه مبارکي وایم. الله تعالی دې د اختر زموږ لپاره د برکت، امن، یووالي او رحمت لامل وګرځوي او له نشي توکو څخه پاک هیواد ولرو. اختر مبارک او بختور سه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس دا خوشی د هر ځای مسلمان مبارک شه.